یوه ورځ د یوې ګیدړې لکۍ په یوه پیښه کې پرې شوه. نورو ګیدړو پوښتنه ځینې وکړه، ولې دې لکۍ پرې شوې؟ ګیدړه چې ډېر مکار او چلباز نسل دی ورته یې وویل، خپله مې پرې کړه. نورو ګیدړو ورته وویل، ولې دا خو دې ډېر بد کار کړی دی. ګیدړې وویل، نه اوس ډېره سپکه شوم، ښه منډه کولی شم، او کله چې زغلم داسې راته ښکاري چې لکه په هوا کې چې الوزم. یوه بله ګیدړه چې ډېره ساده وه د دې دا خبرې واورېدې، لاړه او خپله لکۍ یې پرې کړه. سخت درد یې کاوه، نه یې شوی زغملی. اولنۍ ګیدړې ته ورغله او ورته ویې ویل، خورې تا خو ویل چې ډېر خوند کوي، ځان سپک او آرام احساسوم، زما لکۍ خو اور واخیست، سخت درد کوي. اولنۍ ګیدړې ورته وویل، چغې مه وهه، که نه ټولې ګیدړې به راپورې وخاندي. هره ورځ خانده او په ځان افتخار کوه چې ډېر خوند کوي. خوشحالي کوه چې زموږ شمېر ډېر شي، که نه ټول عمر به د نورو د خندا او ملنډو شو. هغه و چې د لکۍ پرې شویو ګیدړو شمېر دومره ډېر شو چې آن په لکۍ لرونکو ګیدړو پورې به یې خندل. نو کله چې په یوه ټولنه کې مفسد، چټل او خراب خلک زیات شي، نو هلته په پاکو او ایماندارو خلکو پورې خلک خاندي، او کله خو یې لا لیوني بولي.